ټوله شپه دی په دې کلي کې ګرځېدلی و. بسم الله الرحمن الرحیم. د مانوم چې د ضیاء الرحمن ده د کابل ولایت موسهي ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پلار نوم یې چې ده حاجي محمد فاروق ده او موسهي ولسوالۍ د کلي اوسېدونکي ولسوالۍ اوسېدونکي. نو الحمدلله دا فکر خو د دې وجې نه موږ ته پیدا سو چې موږ کورنۍ چې وه هغه مخکې نه د امارت سره وله شهدا یې ورکړي وو، شهیدان یې ورکړي وو. نو او د موږ دا کورنۍ ماحول داسې وو او په داسې ماحول کې موږ رالوی شو چې هلته مجاهدین ول او د جهاد سلسلې ولې. نو الحمدلله د هغه ملګرو او د هغه کورنۍ د تشویق برکاتو د هغوی هغه موږ ته یو نیکه لار راښودلو، موږ یې دغې ته تشویقولو چې موږ باید د امارت سره یو ځای سو او جهاد وکړو د الله جل جلاله په لاره کې او د مجاهدینو سره ودرېږو، همکاري ورسره وکړو. ذهناً موږ داسې جوړ ولو. د هغه ماشومتوب د دور نه موږ ټولې کورنۍ فکر هم دغه موږ هم دغې ته تشویق سولو الحمدلله او بس پکې یو. نو الحمدلله دا خو یو حقه لار ده او د موږ شوق هم د لارې سره موږ الحمدلله په ډېر مینه باندې، په ډېر محبت باندې، په ډېر اخلاص باندې الحمدلله دې لارې ته راووتلو او ډېر یو ښه احساس هم کوو ځکه چې د موږ مبارزه په حقه مبارزه وله او د اشغال په مقابل کې وله. نو الحمدلله موږ ډېر مرال د موږ جګو او ډېر ماشاءالله بس ښه خوشحاله ولو پکې او ډېر په لوړ مرال سره راووتلو الحمدلله. نو دا خو داسې کار و چې موږ یو وخت کې درسونه ویله په مدرسه کې ولو. نو یو وخت داسې راغی چې کله موږ درس ته کېناستلو درسونه مو ویله د موږ استاذ و، نو هغه ډېر خفه و، خفګان اثرات هغه باندې ول، داسې ډېر زیات خفه و. نو موږ هم ناست و درس ته، موږ هم خفه و چې دا استاذ ولې داسې خفه ده یا څه رقم چل ده. نو بیا چې وروسته موږ خپل استاد نه پوښتنه وکړه چې استاد محترم ته نن طبیعت دې خراب و داسې خفه یې ولې؟ نو هغه دا خبره وکړه وایي نن اشغالګرو امریکایانو وایي بګرام کې د قرآن کریم سپکاوی کړی ده، توهین یې د قرآن کریم کړی ده. نو دغې خبرې موږ باندې ډېر زیات اثر وکړ، ډېر زیات موږ خفه سولو چې موږ ژوندي یو، موږ ځوانان یو، موږ تعالی پاک استعداد هم راکړی، قوت هم راکړی او بدنونه هم روغ دي او نو جهاد فرض فرض عین ده. نو بس موږ بیا دغه وخت نه خپله مبارزه شروع کړله او تر ډېره وخته پورې الحمدلله دوام وکړ. نو دا سلسله اوس دغه وخت نه را شروع سوله. نو دا داسې وخت و چې موږ ډېر سخت ځورولو چې موږ په وطن کې په افغانستان کې چې دا د افغانانو او د مسلمانانو کور ده، اشغالګرو کفار او امریکایان راځي زموږ د قرآن کریم بې عزتي کوي، زموږ د خوږ پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې عزتي کوي، د بې ګناه افغانانو په کورونو باندې چاپې وهي، ظلمونه کوي، وحشتونه کوي. نو دا باعث و چې موږ دې لارې ته راووتلو او خپله مبارزه مو پیل کړه.
زمونږه جهادي مبارزه چې ده هغه د لوګر ولایت نه شروع شوه. زمونږ ملګري چې ول او زمونږه ډلګۍ چې وه هغه د لوګر ولایت مربوط وه. نو په دې وخت کې ډېر داسې حالتونه تېر شول چې هغه نه هېرېدونکي دي. که ډېر وخت هم تېر شي هغه حالتونه نه هېرېږي. یو له هغې نه دا ده چې د ملګرو شهادت او فراق دا یقیني ډېر سخت وي. نو زمونږه ملګري لوګر ولایت دا سپېڅنګ پلس سره دغلته یو ورځ د ښکار کلا د خوا نه ملګري شهیدان شول. هغې نه مخکې ملګري په لوګر کمال خیلو کې ناصرو پله کې ملګري چې د ډرونو ویستل. خو زموږ مورال کمزوری نه سو. موږ دا فکر نه ده کړی چې ملګري شهیدان سو موږ خپل مورال د لاسه ورکړو. د موږ مورال نورم قوي کېده. د موږ د دښمن سره هغه دښمني نورم زیاتېدله. ځکه چې سړی داسې ملګري وویني چې د هغو بدنونه سوري سوري وي نو دا ډېر سخت زور غواړي او سخت درد لري. نو بس بیا د جهاد سلسله شروع وه. ډېر وخت الحمدلله دوام وکړ. د ملګرو سره وفاداري وسوله پکې. نو دغسې حالات و دغسې قصې ډېرې عجیبه عجیبه تېرې سولې. الله تعالی دې په موږ باندې رحم وکړي. قصه خو د ملګرو د جدایي او د فراق هغه په دا رقم ده چې زه په لوګر کې وم او بازک کې او ملګري دا خواته بله منطقه ده د لوګر مربوط چې د دښتک سیمه ورته وایي. نو ملګري راوتي وو، عمومي سړک ته راوتي وو، چینګ پاڼ یې اچولی وو. نو ما ته معلومات نه و چې ملګري راوتي دي، سړک ته راوتي دي او چینګ پاڼ ته راوتي دي. د دې نه چې زه خبر نه وم. نو کله چې مازدیګر ټیم کېږي نو یو دم په د عمومي سړک باندې جنګ شروع کېږي. نو موږ هم ډېر وارخطا سو او یو رقم هغه مو وکړه چې دا څه رقم حساب ده. وروسته چې خبر سولو د ملګرو لخوا راته وویل سو چې ملګري محاصره دي او قوه راغلې ده د ملګرو نه چې دا تاو ده. نو موږ ډېر زیات کوشش دا کوو چې موږ د ملګرو دفاع ته ورسو او ملګري چې دي د دغه مشکل نه چې دا خلاص کړو. خو متاسفانه د دښمن دومره قواوې راغلې وې چې شاوخوا منطقه ټوله منطقه یې نیولې وه. هېڅ داسې یو ترتیب نه کېده چې موږ ملګرو خواته ورسو او د ملګرو مرسته او کومک وکړو. خو د موږ یو ملګری چې هغه د پله نه لاندې سوی و، هغه مخابره کې ملګرو سره غږېده. نو هغه دا خبره کړې وه چې زه پښه باندې لګېدلی یم، زخمي یم. بیا چې کله ماښام خبر سولو نو هغه ملګري شهیدان سوي وو او جسدونه د شهداو چې وو هغه د مداغې ولسوالۍ ته یې وړي وو. نو هلته دردونکې دا ده چې د سړي زړه ورباندې ډېر خفه کېږي چې د شهیدانو سره دوی کوم وحشت او کوم ظلم بیا کړی و. نو هغه دومره ظلم یې کړی و چې د هغې نه تاریخ عاجز ده. وروسته د شهادت نه چې دوی شهیدان سوي وو
د دوی دا لاسونه دی پې مات کړي وو او تقریبا یو ورځ دوه ورځې دوی په مداغې په ولسوالۍ کې په شګې باندې دا شګه مر ته یې اچولي وو. بیا چې کله یې راوړل او ومو لیدل نو بیخي دردونکې ده، ځکه چې د سنګر او د جهاد ملګرتیا ډېره خوږه وي او مجاهدین ډېر په یو بل باندې مهربانه وي، ډېر ښه ژوند وي، نو سړی ډېر سخت خفه کېږي. نو هغه چې کله راوړو وم لیدل نو یقیني بیخي زړونه ډېر زیات خفه سو. نو دا ملګري چې ول 4 نفره شهیدان سول دغه پله په سر باندې. نو بیا هغې نه وروسته الحمدلله ښه خوندور کارونه وسول. دا شاوخوا منطقو کې د ملګرو د انتقام دپاره ډېر ښه فعالیتونه ښه خوندور ترتیب وسو. خو دا یوه واقعه چې سړی یقینا ځوروي او دردوي هغه دا ده، کله چې زه د ملګرو نه جدا کېدم او خو بلې سیمې ته تلمه نو دغه ملګری چې شهید کېږي د ده په لاس کې دغه د شیدو یو پاکټ و، د شیدو پاکټ ورسره و، دا شیدې چیکلې. نو زه ورغلم ما ورته ویل دا شیدې ما ته راکړه، داسې خوشطبیعتي مو ورسره کوله. خو د ملګري سره موږ داسې لږ خوشطبیعتي مو وکړه، هغه شیدې یې ما ته راکړې. هغه شیدې چې ما وچیکلې نو دا د موږ آخري جدایي وه. دې نه وروسته بیا موږ ملګري ونه لیدل. نو زړه مې په دې درد کوو چې هی کاشکې هغه شیدې د ده نه ما نه وی اخیستې او ده ته مې ورکړې وی چې ده چیکلې وی. خو تقدیر د الله جل جلاله بدل سو. بس هغه ملګري بیچارګان بس شهیدان سول. الله دې د دوی شهادتونه قبول کړي. نن د هغو شهیدانو د وینو او د هغوی د زخم قربانیو برکت ده الحمدلله چې په ملک یو اسلامي او شرعي نظام ده او موږ د سپین محمدي بیرغ د سوري لاندې ژوند کوو او آزاد ګرځو. نو دا د هغو قربانیو او د هغه شهداو چې خپل نازک وجودونه او بدنونه یې په باروتو باندې کباب کړل، د هیڅ قسمه قربانۍ نه یې دریغ ونه کړ. هر قسمه قربانۍ ته ملګري آماده ول. حتی ملګري داسې ملګري ول که به غږ پې وسو چې ملګری په دې کې ضرورت ده نو ته دا مبارزه پرېږده، د واسکټ ته ضرورت ده. نو ملګرو دریغ نه کو. که هرې خوا ته به ملګرو ته قمانده وسوله الحمدلله ملګرو ډېر په اخلاص سره کارونه کول او ډېر زړور ول. دومره زړور ملګري ول الحمدلله. زموږ یو ملګری کریم الله شهید چې هلته په شهادت باندې ورسېده نو د ده زړورتیا ته ډېر ملګري حیران وو. وخت داسې راغی چې موږ به د خاک جبار د تیزین د خوا نه راتلو نو داسې په خاک جبار به راتلو، دربند باندې به راکته سو، بیا به داسې سار تنګي و داسې به راوتلو. نو دې ټیم کې اوازه راغله مازدیګر ټیم کې چې ټانګونه راغلي، چاپه راغلي خاک جبار ته. نو بعضو ملګرو دا مشوره وکړه چې یاره نه پې ورځو، تم کېږو تر څو د چاپې معلومات وسي او دا چاپه په کوم ځای باندې ده. نو ملګري په دې
دغه مشوره باندې و. نو دغه ملګری چې شهید سو د په جرأت باندې خبره کوله، وایي زه در سره یم راځئ ځو. نو موږ ورته بار بار ویلې چې ګوره خطره ده، مشکل ده. نو دی د موږ نه مخکې روان و، دی به د موږ نه مخکې روان و، موږ به چې لارې ته رسېدو دی به دا غونډۍ ته یو خوا بله خوا به دی ختلی و. نو الحمدلله په دښمن داسې ورتله لکه ډېر په جرأت و ډېر په بهادري باندې. نو بیا موږ د هغه ملګري دی چې هغه موږ ته دومره مورال راکړه، نو موږ بیا خپل مرکز ته راغلو او خپل مرکز ته بیا راورسېدلو. نو دا د الله جل جلاله تقدیر و چې الله جل جلاله هغوی ځان ته وغوښتل. الله دې د هغوی شهادتونه په خپل دربار کې قبول و منظور کړي. د موږ د نیولو قصه خو په دا رقم ته وله چې مخکې مې وویلې. د موږ څه ملګري په لوګر کې په شهادت باندې ورسېدل. نو موږ خو کور چې کوم ده هغه په کابل کې ده، اصلي ولسوالي مو چې ده موسهي ولسوالي، هغه مو پلرنی کلی ده. نو په دغه وختونو کې موږ ډېر افشا نه ولو، په کلي کې هم ګرځېدو، یو خوا بله خوا هم ګرځېدو، موږ ته د خلکو توجه موږ ته نه وله. زیاتره به موږ خلکو ته یا کلي ته چې راغلو نو موږ به خلکو به پوښتنه وکړه، نو موږ به ورته یو بهانه به ورته کوله چې یاره موږ مریضان لرل یا بل شی هم کول، یو بهانه به ورته وکړه. نو په دغه وختونو کې چې موږ ملګري په شهادت باندې ورسېدل، نو جاسوسان په دغه حالت کې خبر شوي وو. نو دلته د کابل نه فکر کوم یو څه کسان د جنازې ته راغلي وو موسهي ولسوالۍ ته. نو دوی چې هلته راغلل او حالات یې لیدلي وو، نو هغې نه وروسته یې زه هم تعقیب کې سومه او ما پسې هم جاسوسان ما پسې هم سول. خو د موږ ژوند داسې و چې موږ به کور ته ډېر به نه راتلو، کرا بغلو شپه به م کور کې وکړه، سهار به وختي تللو، یا به شپې کور ته راتلو، شپې به تلو. نو کور کې موږ ډېر نه حصارېدلو، ځکه د کابل وضعیت داسې یو وضعیت و چې هر وخت دښمن کولی شول چې دلته په اسانه طریقه باندې دوی چاپه ووهي. نو د ډېر تعقیب نه بعد چې زه د لوګر ولایت نه راغلم او ماښام ټیم زه راغلم، نو کور سره مې رابطه وکړه خپلې والدې محترمې سره چې مور زه خو راغلی یم او نږدې یم، زه څنګه چالو کړم. نو مور مې دا خبره وکړه چې زوی راسه څه مشکل نسته. نو کور ته لاړم، ماښام 9 بجې به وې، ماسخوتن 9:30 بجې کور ته ورسېدم. چې کور ته ورسېدم نو څه وخت تېر سو، نو خوب نه راته، داسې یو قسمه ومه لکه سړی چې خبري، زړه مې داسې راته ویلې چې یو واقعه یا چاپه خامخا راتلونکې ده، چاپه به راځي. نو کله چې بام ته وختمه، د موږ بام داسې لنټري بام ده، نو د موږ والده شریفه محترمه، د موږ مور، هغه په بام باندې و تسبیح ذکر یې کو او دا بام باندې داسې ګرځېدله. نو ما ورته وویلې چې مور جانې دلته بام باندې څه شی کوې؟ هغې وویلې وایي زویه پیره درته کوم.
پیره کومه چې چاپه رانه شي او مشکل جوړ نه شي. نو د ما د راتلو زه چې کله کور ته راغلم دغه ابتدا کې اول کې نو د موږ مور والده شریفه الحمدلله ډېره یو هوښیاره او ډېره یو غیرتي ښځه ده. نو ما ته یې ویلې چې زویه ته دا موبایل ما ته راکړه چې تا سره دا موبایل د ما په کار ده. نو کله چې موبایل یې ما نه واخیسته دغه موبایل خلاص که سیم کارت د موبایل بیل که او موبایل نه یې بیترۍ وویسته دا یې بیل که. سیم کارت یې واخیسته یو ونه ده هغه ونې پسې سیم کارت ځوړند که او موبایل چې دا یو سنګکاري وه موبایل یې د سنګکاري کې کېښوده چې وایي چاپه رانه شي دا موبایل در سره ګیر نه شي. نو هغه مور مې وویلې وایي زویه ته بام باندې ویده سه زه پیره درته کوم که څه قصه وه بیا دې خبرومه. نو ما ورته ویل چې مور څه خبره نشته تا ته به خوب درځي ته لاړه سه ویده سه. نو مور مې ما ته بیا اطمینان راکړ وایي زوی بېغمه ویده سه څه خبره نشته. او شپې تقریبا 12 بجې به نږدې ولې. نو د موږ والده شریفه هغه کته سوله. هغه چې کله کته سوه کوټې ته بیا نه وه رسېدلې یا به رسېدلې وه داسې وخت و. زه په دې بام باندې څملاستم دا څادر مې داسې سر باندې راکش که اوړی وه ګرمي وه چې څنګه مې څادر سر باندې کش که نو دغه سپریاک د موږ چاپه سپریاک موږ باندې ووهله. نو د عسکر مخکې نه راغلي وو موټر یې ډېر لرې درولي وو او دوی چې دي پیاده راغلي وو. نو کله چې دا څادر ما سر باندې اچاو نو د لارې د خوا نه یو عسکر په زینه باندې راوخوته او غږ یې وکړه چې شور ونه خورې ودرېږه. او دې ټیم کې موږ د کلا دروازه چې کومه ده په لغته باندې ووهله. نو زه چې تر څو د زینو نه راکښته کېدم نو وخته سپریاک عسکر راغلي وو کور محاصره وو. نو کور کې یو بده ورځ جوړه وه. د پلار چې هغه وخت کې د موږ والد صاحب محترم په سترګو باندې پردې وې هغه یو خواته کش کاوه. زموږ والده شریفه محترمه د هغې زړه مې هم اورېدله. کور کې ډېر یو بد حالت جوړ و ډېر یو سخت حالت کور کې جوړ سو. نو په دې حالت کې د ما مشر ورور اول کې د عسکرو په ده باندې اشتباه وکړه. زه نه وم تړلی دی وتاړه ما مشر ورور دی چې کله وتاړه نو د ده نه شپې عکسونه خپلو کمرو باندې واخیستل جاسوس ته یې ولېږل. چې کله جاسوس ته ولېږل جاسوس بیرته ورته خبره وکړه وایي دا قاري ده دا وایي دا زوی نه دا ملا زوی ده. او بیا ما نه عکسونه واخیستل شپې عکسونه چې ما نه واخیستل دی چې ورته ولېږل بیا هغه ورته وویل وایي دا ده وایي طالب زوی دا ده ملا زوی وایي دا ده. بیا د ما مشر ورور خلاص که او زه چې د ولچا کړم زه چې کله ولچا کړم نو ما نه عسکرو موبایل ته منع یې کوله چې موبایل راکړه موبایل دې چېرته ده. نو ما ورته دا خبره د موږ په ذهن کې جوړه سوه چې موبایل خو ما نه نشته غلو وهلی. د ما یو کشر ورور ده هغه یو کو اتاق ته بوته ډېرې زیاتې روپۍ ورته ایښې وې چې د ده موبایل چېرته ده. هغه چې موبایل نه ورته ښودلی هغه یې وهلی و داسې لغت یو سکان یې ورکړي وو چې سهاره پورې هغه بېهوشه و زوفت و. نو موبایل
دوی ډېره تمنا کوله خو موبایل د موږ والدې محترمې هغه یو ځای کې خوندي کړی و سیم کارټ ورشي ترې ویستي و نو کور کې ډېره بده ورځ ډېرې چیغې بد حالت پیښ سو د موږ د والدې شریفې هغه چیغې هغه موږ اورېدلې چې عسکر ته به یې بار بار ویل چې واړه بچي دي و مړې نه کوي دغه عسکرو زارۍ به ورته کولې چې دا زوی مې مړ نه کوي د ده واړه واړه بچي دي بوی ځای مړې نه کوي نو بیا دې ظالمانو هماغلته موږ په دې کور کې تشناب دا زوړ تشناب و خاره و او کله چې زه هلته ویوړم نو سخت وهل شروع سول کنداغونه څاپېړې لغتې سوکان نو همدا د موبایل تمنا کوله چې موبایل چېرته ده موبایل لاکه خو په دغه ټیم کې یو عسکر ما باندې مرمۍ تېره کړه چې مرمۍ تېره کړله یو بل عسکر غږ پې وکړه پاړسي کې ورته ویلې چې مې وزنی مې وله او دا غږ د موږ مور هم اورېدلی و د موږ پلار هم اورېدلی و هغه ډېر تیز غږ پې وکړه بیا زه هغه چې نه راوویستم بیرون یې د حویلۍ کې کېنولم نو هلته بیا ډېر سخت وهل وکړل ډېر زیات ظلم یې وکړه په یو شي باندې سرپی ونه کړله بیا د هغه نه بیرون یې وویستم بیرون بیا پیاده یې بیا موټر خو ډېر لرې و تر هغه چې پورې بیا پیاده ویوړم او کله چې هلته ویوړم او موټر ته ور واچولو نو هغه کڅوړه د ما سر باندې سر راته پټ که او موټر چې دا حرکت وکړه نو یو وخت کې ما هغه عسکر ته وویلې مالې ساه مې بندېږي که دغه خلطه مانه لرې کې هغه بل عسکر ته یې وویلې وایي دا خلطه ترې لرې که کله چې خلطه لرې که چې داسې مې کتل د غره خواته روان و ښار دې خواته را چاپه پورته روانه وه نو ما هغه عسکر ته وویلې چې دا خو دې خوا روان دي وایي دلته دې وزنو وایي ته هم دې غره ته ځکه راوستې دې خوا دې ځکه ولو چې دلته تا وزنو منګه او بیا مې زه ډېر ودردېده زړه مې ډېر خفه سو هلته چې کله بره چې کله ویوړو هلته نور کوچان ول رمو ول او هغوی باندې چاپه وه نو هلته ډېر وخت تېر کړه هغه کسان په ګوتو باندې ور رانغلل نو موټرو بیا حرکت راوکړه چې موټرو حرکت راوکړه دا زموږ کور باندې بیا راکته سول او همداسې یې زه ویوړم زموږ والد صاحب محترم چې زه کله بوتلم نو زموږ پلار هغوی دې نتیجې ته رسېدلي وو چې یاره سړی خو شهید کړی ده دا خو ژوندی نه پرېښوده نو چون هغه وخت کې زموږ د پلار په سترګو باندې پردې وې نو دا ماشومان یې ځان سره کړي دي یو بجلۍ اخیستې ده په هغه شپه کې تر سهاره پورې ده دا ټولې نمرې دي تاسې سنکاریانې دي دا ټولې ده لټولې وې چې زوی به مې شهید وي او دلته به چېرته پروت وي هغه ټول ځایونه ده لټولي وو ټوله شپه دی په دې کلي کې ګرځېدلی و چې ودرېږه دا خدای نخواسته چې ته شهید کړی نه وي اصل موضوع داسې وه چې په کله یې موږ بوتلو ریاست نوت ته یې بوتلو نو نوت ته د ننوتلو سره زه شپې 12 بجې زه نیولی وم او تقریبا د سهار ټیم به کېده چې موږ ریاست نوت ته موږ ورسولو نو هلته رسېدو سره سم بس هغه چاپي عسکر چې لاړل
او دغه نورو ته یې وسپارلو امنیت ملي والا ته. نو فوراً د ریاست مخ ته داسې پنجرې دي په هغو کې زه ځوړند کړم. خو شپې چاپه هم را باندې تېره سوې وه، د کور نه هم ناخبره و، هغه چغې او فریادونه هغه هم زموږ په ذهن کې په زړه کې ول. خو دا مې هم زړه کې تاوېدل چې داسې نه وي چې دا ورونه یې درته شهیدان کړي. نو هلته یې وتړلم، تقریبا سهار 8 بجې به وې که 2 بجې به وې، بیا هغې نه وروسته یې زه راکښته کړم او دومره وحشت او ظلم چې دلته له بندیانو سره کېده زه هم په بل ځای کې به نه وي. دومره سخت وهل، کیبلو باندې سوکان، لغتې، کنځلې، بد و رد، ډېر سخت حالت یې موږ باندې تېراو. یو ورځ زه ریاست نواد کې یو اطاق مخ ته یې کېنولی وم، نو هغه عسکر به ما ته ویلې وایي دې پسې د تا نوبت ده، یعنې دې پسې تا نه تحقیق شروع کېږي، تا نه به تحقیق کېږي. نو په داخل کې یو بندي ډېر سخت واهه یې، چغې وهلې، ډېر سخت غریب ډېر په تکلیف کې اچولی و. و بیا به عسکر ما ته راغی وایي میشنوي دې پسې د تا نوبت ده. په یو وخت کې چې کله ما وکتل دغه بندي بیرون را وویسته، نو داسې یو دومره یې وهلی و چې د وینو باندې ککړ و. د هغې نه وروسته یې زه ورننویستم. داسې یو وحشت پکې و او داسې یو رقم ځای و، داسې دغه بندیان نه چې دا ګیرې او ویښتان یې ترې ویستلي وو هغه پکې ول. نو بیا هلته موږ پښې یې موږ وتړلې چې دوی خو غوښتنه کوله او ډېر تقریبا 4-5 نفره دا راتاو سول او داسې رقم ته وهل وسول چې د موږ د توان او د وس نه وتې خبره ده چې انسان چې یو بشر د دومره وهلو د دومره وحشت زور نه لري. یو به چې ستړی سو بل به راباندې شروع وکړه، د موږ فریاد، د موږ مظلومیت، د موږ چغې هېچا هم نه اورېدې. حتی که به د قرآن خوړه یا به د قسم خوړه نو په دې باندې نور مجازات کولې، په دې باندې نورم د تا وهل ډېرېدل. نو دومره وهل یې وکړه چې نور زه ځان باندې پوه نه وم. په یو وخت کې چې سترګې مې لوڅې کړې نو زه یې راوستی یم، اتاق کې وم، ریاست نواد 2 که 8 اتاق کې وو موږ. نو ملګرو تلاوت کوو، نو بیا هغه حالت کې زه بیا بېرته را په هوښ وم، ډېر یې وهلی وم. نو ډېر سخت وحشت پکې و، ډېر سخت ظلمونه پکې و، ځوړندول چې یو انسان، زه تقریبا 1-1.5 ساعت به ځوړندم، دغه لاس کې ما چاپونه ښکاري، ته معلومیږي اکړۍ ما کې ننوتلې. خو دوی بس ظلمونه وحشتونه یې کول. نو ریاست نواد کې خو دوی چې ډېرې تحقیقونه یې وکړل، خو دوی بیا دا پرېکړه وکړه چې دوی موږ ریاست چل ته ورکړو. بس سهار یې موږ راوویستلو،
هغه کوم کالي چې موږ پکې نیولي وو هغه کالي موږ بیرته واغوستل او موږ یو موټر کې کېنولو نو موږ بیا انتقال وکړو ریاست چل ته ریاست چل چې وو هغه بیا د ده نه پسې ډېر بدتر وو هغه د ده نه هلته وهل او سلسله د تکلیف زحمتونه هلته د دې نه زیات وو په ریاست چل کې نو پاس دهلیز کې موږ ولو بیا هغې دهلیز نه لاندې کته کړو خو د موږ چې ځنډولي وو او زر یې موږ محکمې ته نه وړاندې کولو نور خو موږ ته علت معلوم نه ده خو علت به یې دا و چې د دوی هدف مقصد به دا و چې موږ باندې نور ملګري پیدا کړي یا څه نور لاسته راوړنه موږ باندې پیدا کړي د ملګرو باره کې پوښتنې کولې نو دوی د دغه هغه دپاره موږ ساتلي وو نو ټلیفوني ملاقات خو نه و او نه پرېښودلو او زه چې خپله ومه چل ریاست ته هلته ملاقاتونه هم بند وو نو کورنۍ سره موږ رابطه بیخي نه وله یو ورځ یې داسې کار وسو چې ما ته عسکر راغله اتاق ته وایي د تا ملاقات ده زه ډېر خوشحاله سوم ملاقات ده کورنۍ به هم څوک به راغلی وي او موږ ته به څه اندازه معلومات به د کورنۍ وسي کله چې زه بوتلم نو یو لوی اتاق ته یې بوتلم سکرین پکې لګېدلی و نو وایي دوی غواړي چې تا سره مرکه وکړي ما ویل صحیح ده زه مرکه کوم نو هغه یو دانه غږېده تلویزیون کې کوم بل ملک نه و بیا یو خارجی و هغه یې ښوده چې دا تاسې نه پوښتنې کول غواړي نو ما ورته وویلې چې ګورئ دلته خو ظلم ده وحشت ده موږ ډېر سخت وهلي یو ټکولي یو نو دا قصې ورته وکړه چې دلته د ظلم بیخي اوج ته رسېدلی ده بیخي د اندازې نه واوښته نو هغه خارجي چې کوم هغه به د پښتون ته ویلې وایي دوی ته ووایه چې تا ته برش درکوي که نه درکوي برش او صابون او شامپو هغه پښتون به بیا وویلې وایي تا ته برش او صابون جامپاک دا درکوي ما ورته ویلې جامپاک دې نه راکوي موږ دلته ووایه چې موږ باندې دلته ظلم ده دلته وحشت ده موږ هره ورځ د کیبلو لاندې یو نو دا پوښتنه ترې نه وکړه هغه به بیا ورته وویلې هغه به بیا هغه امریکایي به بیا وویلې وایي دغومره وهل خو به نو دا خو تاسو خو طالبان یئ وایي ده ته ووایه چې دا خبرې مه کوه د وهلو دا خبرې وکړه چې برش و کرم او دا جامپاک شامپو صابون نو دغه حالت و موږ باندې ظلم و وحشت و او دوی سره د موږ د کرم او د برش غم و دوی د موږ د پرهر غم نه خوړه د موږ د غم یې نه خوړه چې دوی سره دومره وحشت کوي دوی موږ د کرم او د برش غم یې خوړه چې تاسو ته صابون درکړی که نه ده درکړی او حال دا ده چې هغه دریشۍ چې موږ اغوستلې هغه دریشۍ دومره نجسې وې که سړی ووایي چې دا به په کلو به نه وي مینځل سوې خو همداسې ډېرې به نجسې وې تراټ یو قسمه او دوی دې ته فکر نه کوو بس دوی دغه غم کې ول چې برش و کرم دا درسیږي که نه درسیږي نو ملاقات هم نه ده کړی کورنۍ نه خبره یاره دا خو دومره سخت وخت ده چې بیخي سړي ته عصبي مشکلات پیدا کوي ډېر سخت وخت و دومره سخت وخت و چې داسې وخت به راغی چې کله د درد د وجې نه کله د دې وجې نه چې سړي ته به نور تشویشونه پیدا سو نو موږ ته به شپې بیخي خوب نه راته حتی 2 شپې موږ ته صحیح خوب نه راته خو په دې باندې موږ خپل زړه ته سکون او اطمینان ورکاو چې الحمدلله موږ د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې جهاد شروع کړی او د الله د دین په خاطر باندې په دې زندانونو کې موږ وهل کیږو که ټکول کیږو که موږ باندې سختۍ راځي دا په دې کې د الله جل جلاله رضا ده او په دې باندې الله جل جلاله راضي کیږي او زړه ته مو په دې
اطمینان او سکون ورکاو چې الحمدلله موږ د الله د دین په خاطر باندې بندیان یو، موږ د قرآن په خاطر باندې بندیان یو، د الله د رضا په خاطر باندې بندیان یو. موږ او نو زه ته به موږ سکون ورکاو، وخت تېروو به نو موږ خو د الله جل جلاله د لوی فضل او احسان وسو په افغانستان باندې چې الحمدلله الله جل جلاله د اشغال هغه ټغر ټول که او الله جل جلاله موږ په یو اسلامي نظام باندې ونازولو. نو محکمه خو پاتې وله، نو محکمه به دوی ته معلومات وي چې دوی ولې ځنډوله او په څه رقم باندې پاتې وله. خو موږ الحمدلله الله پاک فاتحانه په داسې طریقه باندې راخلاص کړلو چې موږ خو په کوټه قلفي ولو، موږ کوټه قلفي ولو، موږ د دې نه خبر چې ولایتونه سقوط کوي یا به ولسوالۍ مجاهدینو نیولې وي، د دې هېڅ نه موږ خبر نه ولو. حتی موږ داسې فکر کوو چې موږ به دلته 100 کال او کلونه به موږ دلته یو او د دې ځینې وتل به مشکل وي. خو داسې یو کار وسو چې یو ورځ د ورځو نه موږ یې مر ته وویستلو، دغه 10 بجې موږ مر ته ویستلو. نو مر ته چې کله موږ وویستلو نو دې ټیم کې دغه عسکر چې کوم د زندان ول نو سهار 10 بجو ټیم و، دغه عسکرو ډېرې منډې وهلې، داسې ډېر تیز تیز تلل، یو بل سره خبرې کولې او ډېر ورخطا معلومېدل. نو ما سره یو بل ملګری بندي و جمشید په نامه باندې، بټي کوټ نه و. نو هغه ما ته وویلې وایي مولوي صاحب ته د عسکرو نه پوښتنه وکړه چې دا ولې داسې هغه دي، لکه موږ هم دې ته هغه و چې د عسکر نن ولې داسې ورخطا دي او څه حساب کتاب ده. خو نور خو حالات عادي وو او د فتح او د سقوط نه موږ خبر نه وو. نو کله چې زه ورغلم هغه عسکر ته ورغلم نو داسې ما د شا باندې داسې وټپاو، ما ورته ویل قمندان صاحب ملن داسې ورخطا یې، خیرت وي مشکل خو به نه وي. نو دې ټیم کې بس دغه عسکر چې کوم دغه زه جکم دا سیمټو باندې وویستم، ډېر په قهر سو، ډېره بده پرې ولګېده او ډېر بس یې وویستم. نو داسې باره نه نور عسکر راتله، زه یې وهلم هم داسې بوټو باندې بس را باندې ختله او ما نه تلل داسې. نو یو وخت داسې وخت وسو چې کله د عسکر لاړه نو هغه ملګري ته چې ما کتل هغه په دا چمن کې ناست ده او زاړي. نو ما ورته وویلې ما دغه چمن د مر ته مې کش که، زه دومره وهلی وم چې هېڅ ما کې نور دا دمه نه وه چې زه د خپل جینه وښورېږم، ځکه 10 نفره 15 نفره چې سړی په بوټو باندې وهي نو بیخي دا هډوکې بیخي را ډېرې زوبل کړی وم. نو هغه ملګري زه مر ته کړم، لږ وخت مر ته تېر که نو بیا ډېر په تکلیف و ډېر په زحمت باندې او ډېر په چې ټول وجود به مې خوږېده چې جګېدم به یا به ښورېدم، دا وجود کې مې یو رقم بریک و. نو اتاق ته یې راووستو، اتاق کې قلف سو. اتاق کې چې قلف سولو او مازدیګر ټیم کې ماسپښین خو غرمه خو موږ ته ډوډۍ رانه کړه، نورو ورځو کې به لږ ډوډۍ وه نو موږ ډوډۍ پوښتنه کوله. نو هلته موږ ته ویل سو چې ډوډۍ نشته. نو بیا مو ویلې چې مانځه ته ځو. نو موږ ته چا دا نه ویلې چې دا عسکر زندان کې نشته یا سقوط راغلی ده، مجاهدین راغلي دي، دا موږ ته چا نه ویلې. نو مازدیګر ټیم چې وسو نو مازدیګره پورې موږ ډوډۍ هم نه وه خوړلې او دسونو ترتیب هم نه و، بس اتاقو کې قلف ولو. بس مازدیګر ټیم کې یو شور جوړ سو د ریاست کې. چې شور جوړ سو نو دلته بعضې بندیانو وویلې چې مجاهدین راغله کابل سقوط وکړه. نو موږ خپله نه منله، بیخي د امکان نه وتې خبره وه چې موږ دا منلې وای چې یا به داسې کېږي. نو دې ټیم کې داسې کار وسو، دغه بندیان بعضې اتاقونه راووتل او دا د اتاقونو دا قلفونه ماتېدل شروع سول. د اتاقونو قلفونه یې مات کړه، د موږ اتاق قلف یې مات کړه. نو دا بندیان ټول داسې دهلیز ته سره راووتل او په زندان کې یو بد حالت شروع سو. زموږ بندیان دردېدلي وو، ځورېدلي وو او بیرون ته د وتلو چانس نه و. نو په داخل کې بندیانو بس هغه د عسکرو شیونه او مثال کار شالیده هغه یې ماتولی. نو ډېر شیونه یې مات کړو، ډېر بد حالت جوړ سو، دا کاغذونه د دهلیزو کې داسې وشیندل سول. نو دې ټیم کې ماښام سو
ماښام سو نو یو دم غږ وسو وایي د جمهوریت عسکر راغله بامو باندې کته سول. نو موږ ته وویل شو چې لاړ شئ خپلو اتاقو ته لاړ شئ. نو موږ هم وډار سولو، زندان هم مات و، ډېر سخت حالت پېښ سوی و، اتاقو کې هم ډېره ګډوډي جوړه سوې وه، ګروپونه او راډونه او کمرې ماتې سوې وې. نو ما ملګرو ته وویلې مالې داسې کار وکئ چې اوس خو قطعې والا راځي او که دا حالت وویني نو موږ خو ژوندي نه پرېږدي، ځکه چې زندان ټول ګډ وډ سوی ده، هر شی مات سوي دي، ډېر بد حالت پېښ سوی ده. نو زه خپله یو کونج کې څملاستم او ځان باندې مې یو کمپله واچوله. نو هغه ملګرو ته موږ داسې یو تصمیم جوړ کړ، موږ ویلې که دلته عسکر راسي او موږ نه پوښتنه کوي نو موږ به څه وایو. نو بس مختلف ملګرو مختلفې رایې ورکولې چې موږ به دا وایو دا به وایو. نو ما ورته وویلې چې داسې کار وکئ چې عسکر راسي ما ورته مه ښیئ، ځکه چې ما سهار ول خوړلي دي او زه زوبلې ما. نو ورته ووایي چې دا مریض ده، داسې خبره هم سره جوړوله. نو دې ټیم کې بندیانو ټولو منډې کړلې، هغه بعضې چې بیرون خپلو اتاقو ته ننوته وایي د قطعې عسکر چې دي راغله او کمانډران راغله، چون دغه وخت کې څرخۍ هم تاوېدلې د دولت او د هغې نه مخکې جنګ غوندې هم وسو، یو څه ډزې هم کېدلې. نو موږ هم ومنله چې د دولت عسکر قطع خاص والا راغله او بامو باندې کته سول. نو بندیان راغله خپلو اتاقو کې کېناستل. اوس موږ ته دا معلومات نشته چې عسکر تښتېدلي ده، اوس مجاهدین راځي، د دې نه موږ نه خبر وو. نو کله چې هغه کس راغی د موږ اتاق مخ ته ودرېده، وایي بندیانو راووځئ. نو موږ خو دغه چون دغه د اردو جمپر غوندې کړی و او موږ پې دا اعتبار نه کوو چې دا طالب ده. وایي مجاهد ما ملګرو ته وویلې ملګرو مه وروځئ، دا که بیرون ته مو باسي بیا هم وهي وټکوي. نو هغه لږ وخت تېر شو، بل ته یې غږ وکړه، یو بل ته یې غږ وکړه، وایي میدان وردګو د ولایت نه به فکر کوم زه به خو هماغسې وه، وایي بندیان نه وځي. نو موږ اوس هم په دې فکر کې دا دولت خلک دي موږ په چل باندې باسي نو وهي به م ټکوي به م، ځکه چې زندان داسې ګډ وډ سوی ده موږ بیخي ذهن کې دا نشته. نو هغه چې راغی نو داسې ښایسته هغه قواره د مجاهدینو غوندې جوړه وه، کې داسې څڼې وې او ښه داسې په سنتو برابر و. نو غږ یې وکړه، وایي زه مجاهد یم، خو ملګرو بیا هم اعتبار نه کو. هغه کمپلې نه ما سر مې ورښکاره کړه، لږ بیرون ته وسوم، ورته ما خبره مې ورته وکړه، ما که مجاهد یې پاک ووایه، که مجاهد نه یې عسکر یې نو موږ خو موږ ژوند نه تېر یو، نور که ولې و که موږ ولې و که شهیدانوي هغه د تا اختیار ده، خو که مجاهد یې پاک ووایه. نو بیا هغه موږ ته خبره وکړه چې پلچرخي مازدیګر زندان مات سو او دا د تاسې اخرنی زندان ده او موږ مجاهدین یو او د تاسې دپاره راغلي یو، بس تاسې بندیان خوشې سوئ. نو بیا موږ ته لاره معلومه نه وه چې موږ په کومه لار باندې لاړ شو، چې موږ یې په داسې لار بولي وو چې موږ ته اندازه نه لګېدله. بس یوه لار یې راته وښوده، وایي دې لار باندې لاړ شئ. نو کله چې دې لار کې موږ حرکت وکړه نو زه ما چون سهار هم وهل خوړلي وو، د ګرځېدو نه هم لوېدلی وم او ډېر سخت خراب وم. نو لږ مزل به مې چې وکړو به غورځېدم، دا پښې راپسې داسې یو رقم جام کېدلې غوندې، بس خطا به سومه. نو ډېر په تکلیف باندې دا د پل محمد خان ته راووتو، دیجې ته راووتلو، دلته مجاهدین وړاله، موږ نه تلاشي ملاشي واخیسته، هغه جامپاک موږ سره و، بعضې شیونه یې راسره پرېښودل. نو اوس شپه ده، وضعیت معلوم نه ده موږ ته، د کور لاره معلومه نه ده او موبایلونه او سیسټم هم نسته. نو بس په یو طرف باندې منډه ده، بس یو خوا ته روان یو، ځان باسو او نور معلومات نه کېږي. که چا نه پوښتنه کوو موټروانان نه به د هغه هم صحیح حل نه وایي و ډېر، او موږ خپل ځان باندې هم ډارېدلو. موږ ویلې داسې ونه شي چې عسکر راسي او بیا دوباره موږ ونیسي، یا به ولایتونه به سقوط نه وي کړی، سړي سره شل پوښتنې او سوالونه په ذهن کې پیدا کېږي. نو بیا موږ همداسې هغه ته لاړلو، د چرای
پل چرخي خواته لاړلو. نو سهار چې بیا کېده هلته مې یو جي کې مې شپه تېره کړه. سهار چې کېده بیا زه چرای بطخاک ته زموږ دا کورنۍ نه وه خبره، چون دوی ته څو نورو بندیانو خبره کړې وه، دوی په دې فکر کې وو چې دا په زندان کې لګېدلی نه وي، او دوی ته دا معلومات نه وو، ځکه ما ټلیفون او کور سره مې رابطه نه وه کړې. نو سبا ته بیا زه بطخاک چرای ته راغلم، هلته یو مجاهد ناست و، هغه نه ما کرا واخیسته او رکشه مې ونیوله، کور په طرف باندې روان سوم. نو زه داسې سوی وم چې کله زه کور ته لاړم، دروازه باندې ننوتم، حتی زموږ یوه خور ده، هغې داسې فکر وکړ چې دا کوم پوډري راغی، ځکه د ما جامې د ما دا بیخي ګډ وډ سوي وو. نو هغه لاړله، هغه پلار مې ورته ویلې وایي دا پوډري وینا ده. نو هغې نه وروسته ما ته یې اوبه واچولې، بیا ومې لمبله، نو وروسته راووتم. نو الحمدلله مجاهدین، ملګري، دوستان، کلیوال ټول راغلي وو، او بس د کور خوا کې الحمدلله ملګرو د خوشحالۍ نه ډزې وکړې. نو بس دغه طریقه باندې موږ راخلاص شول. ملت هم دا پیغام ده چې الحمدلله خدای پاک جل جلاله موږ تاسې ته یو داسې نظام راکړه چې اسلامي نظام ده، شرعي نظام ده. د دې باید همکاري ورسره وکړو، کومک ورسره وکړو، په هر ډګر کې موږ د دوی سره ودرېږو. او مجاهدینو ته مې دا پیغام ده چې مجاهدینو ورونو، دغه نظام په ډېرو درندو وینو، په ډېرو قربانیو راغلی، ډېرو ځوانانو خپل بدنونه قربان کړه، خپلې ځوانۍ قربان کړې. نو موږ تاسې باید د مشرانو اطاعت وکړو، د خیانت نه ځان وساتو، او تقوا ځان کې پیدا وکړو. تقوا نور د الله پاک شکر ادا کړو چې الله پاک په موږ باندې دا فضل کړی، او هغه ارمان چې د شهداو او کونډو او یتیمانو ارمان موږ ته پاتې ده چې اسلامي نظام او شریعت ده، د هغه شریعت د عملي کولو کوشش وکړو چې د شهیدانو ارمان هم پوره شي، او الله جل جلاله هم موږ نه راضي شي.